د فاریاب د نوي والي په سر د راپورته شوي جنجال دوام او حکومت ته د رشید دوستم مختارونو غبرګونونه راپارولي دي. عبدالرشید دوستم تازه خپلو پلویانو ته ویلي چې د ولایت په ګډون ټولې دولتي ادارې دې وتړي او نوي والي محمد داود لغماني ته د کار اجازه نه ورکوي. پرون د دوستم پلویانو د فاریاب ولایت مرکز میمنه کې وسلوال لاریون کړی چې درنې او سپکې وسلې ورسره وي. ولسي جرګه وایي سیاسي څیرې باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له خلکو کار وانه خلي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د جرګې عمومي غونډې د وینا پر مهال وویل په فاریاب کې وروستي لاریونونه اندېښمنونکي دي او خلک باید له تیرو څلورو لسیزو جګړو او کډوالیو درس واخلي. د حزب ازادي افغانستان مشر او مشهور ازبک سیاستوال جنرال عبدالمالک هم د فاریاب خلکو ته توصیه کړې چې د رشید دوستم لپاره د خپل وخت نه ضایع کوي. هغه دوستم ته په اشارې ویلي چې یو شمېر مغرضې کړۍ او پردي خلک د فاریاب د سرنوشت په سر لوبې کوي چې مخه به یې ونیول شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي، مشرانو جرګه، یو شمېر سیاسیین او فعالان د عبدالرشید دوستم خپلسري او د دولت پر وړاندې درېدنه د قانون خلاف ګڼي او ورته توصیه کوي چې نوي والي ته د سرخوږی نه جوړوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي عبدالرشید دوستم د خپلې مارشالۍ د لور د سنا غړیتوب او مرکچي پلاوي کې د خپل زوی په اړه د ولسمشر غني فرمانونه مني، خو د فاریاب ولایت لپاره د حکومت له لوري ګمارل شوی والي نه مني. دوی وایي دوستم د میم زرما ټوله زما فرمول کاروي چې دا د ټول هیواد په زیان دی. چې مارشالي درکې رئیس جمهور منې چې زوی د سراتور لور د سراتور کېږي رئیس جمهور منې چې زوی د دې ځره د 250 وکیلانو کې تاته امتیاز درکول کېږي، زوی د دوه او قطر ته د برکچي پلاوي کیږي په هغه وخت کې منې امتیازات چې درکې بنیا او اوس رئیس جمهور ته د مرګ واخوره کې او د دولت او د نظام ته کې دلته نظام دی، دلته ملت پروت دی، دلته ولسونه دي. جناب مارشال صاحب جناب چې شي مارشالي ته حکومت نه منې که ته نظام نه منې، نه جنرال او نه مارشالي او نه زموږ مارشالي منو او نه د جنرالي منو. همدا اوس څلور پنځه دوسیاګانې لري په لوی ښاروالۍ کې، همدا دغه دوسیاګان نه ترکیې ته تښتېدلی وي، شپږ میاشتې په ترکیه کې پروت وي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د دوستم په خوله د فاریاب ولایت د مقام دروازه تړل، د نورو دولتي دوايرو د بندولو ګواښ او فاریاب ښار کې له درنو وسلو سره لاریونونه د نظام پر وړاندې بغاوت دی. خپل هغه حیثیت تر پختل لاندې رانه وړي، باید جدي اقدامات وکړي. هغه کم فرمانونو په اساس چې دوستم او د هغې کورنۍ ته امتیازات ورکړل شوي دي هغه فرمانونه باید بیرته مسترد شي، که د دوی هغه د کورنۍ غړي په کوم چوکۍ وټاکل شي هغوی باید له دندو لرې شي. دولت باید دلته جدي اقدام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو په فاریاب کې د دوستم د خپلسرو ملیشو له لوري د درنو وسلو د نمایش او لاریون په اړه بېلابېلې تبصرې کړي او لیکلي دي چې باید حکومت د دوی پر وړاندې پر وخت اقدامات وکړي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې پژواک اژانس د معتبرو سرچینو له قوله لیکلي وو چې حکومت د دوستم د افتخاري مارشالۍ د بیرته فسخه کولو پلان لري.